زه سلمان اوتی خبرې کوم، صوبایي جنرال سیکرټري او د ټي ایم اے مردان جنرال سیکرټري. زمونږ چې نن دا احتجاج مونږ ریکارډ کوو، دا مونږ پرون طالبان د هړتال کړو، نن د پریس کلب مخې ته او را روان 10 دن ورکو چې زمونږ مطالبات ته حل کړي شي، کني مونږ به مکمل طالبان د هړتال شروع کړو او د ایم پی اے صاحبانو د حجرو مخې ته به احتجاجونه ریکارډ کوو. دا مونږ په دې سلسله کې چې د گذشته 1-2 کالونه د ټي ایم اے مردان ملازمین او پنشنیان د دې پنشن نشته، د هغې چې مونږ وجه ولټوله نو هغه مونږ له داسې مواد مخې له رالل چې ډېر بدترین کرپشن په دې 4-5 میاشتو کې وشو چې هغې تعداد کروڑو روپو ته رسېدلی دی. زمونږ دوکانونو ته کرایه جاتي په کروڑو روپۍ آتے نالي، دفترو کې ډیوټول افسران دلچسپي نالي او راځي راځي او ځان له دویمې چیک بوک ساتلی دي، ځان سره بنګلو کې ایښي دي، په هغې کې دا بوګس چیکونه کټ کوي. نو مونږ انشاءالله د دې خلاف به یو او د دې نه دا ډیمانډ کوو د میر مردان نه چې زمونږ ملازمینو پسې منخله د دې ادارې چې کوم بنیادي مسایل دي هغه رانیوه، مونږ در طرف هغې کې ناست یو.